ولې په کوروالي کې زر انزال کیږو یا خلاصیږو، خاص علت څه دی او علاج یې څنګه په اسانه طریقه کولی شو. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې هم پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. په کوروالي کې یا هم په سیکس معامله کې د شپې وي که د ورځې وي ولې زر انزال کیږو. که څه هم د شپې په شپه کې انسان یا هغه خلک چې د میرمنې سره یوځای کیږي او توره تیاره کې یوځای کیږي د هغې ورځې یا د شپې او د ورځې ترمنځ ډیر فرق وي. کوم سړی چې په ورځ کې سیکس کوي د هغه او د هغه د دواړو ترمنځ ډیر فرق وي. فرق یې دا وي چې کوم سړی چې په ورځ کې سیکس کوي هغه ډیر زر انزال کیږي، یعنې د ورځې له خوا نه چې سیکس کوي که هغه توره کوټه هم وي او شپه وي او د پکې برق لګولی وي نو د ده او د ورځې والا سړي هیڅ فرق نه وي. ځکه هر هغه سړی چې کله د ښځې شرمګاه ته وګوري یا د ښځې ټول بدن ته وګوري خوند یې را زر راځي او انزال وخت یې هم لنډ کیږي. که چیرته تاسو سیکس یا کوروالی کوئ نو تاسو باید یو کار وکړئ. هر ټیم چې تاسو کله سیکس کوئ ذهن مو باید آرامه وي. ذهن مو داسې ځای ته بوځئ چې هلته هیڅ کله هم دا شیان نه وي. ځکه که چیرته تاسو غونډ ذهن او سوچ او فکر د ذکر خواته وي یا د خوند خواته وي یا د میرمنې شرمګاه خواته وي نو که چیرته تاسو 10 دقیقې دغسې سیکس کوئ نو په دې ټیم کې تاسو کیدای شي په 1 دقیقه کې هم انزال شي. ځکه که چیرته یو انسان د ښځې شرمګاه ته یا د هغې بدن ته وګوري شهوت هغه خزانې چې ډېرې ورو راځي په ډېرې تیزۍ سره په دغه وخت کې راځي. د شپې له خوا نه سیکس بیا دا ګټه لري چې د انسان یعنې ښځه او خاوند سره یو د بل سره لګیږي خو دا نه احساس کوي او نه محسوس کوي چې دوی یو بل ته وګوري. ځکه انزال هم ډېر زیات وي. هر ټیم چې کوروالی کوئ نو په توره تیاره کې کوئ یو او بل که چېرته تیاره هم نه وي باید د تا او د میرمنې غونډ بدن سره ولګیږي، یعنې سترګې مو د هغې په شرمګاه او د هغې سترګې ستاسو په ذکر ونه لګیږي. که څه هم د میرمنې سترګې که ستاسو په ذکر ولګیږي نو هیڅ کوم تاثیر نه پرې غورځوي یا خوند هم اخیستلی شي خو کوم تاثیر داسې زر پرې نه غورځوي. که چېرته تاسو د میرمنې په شرمګاه سترګې ولګېدلې ستاسو د انزال موده ډېره زر راکمیږي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.